پنجشیر کې د نښتو بیا پیلېدل او د ملا یعقوب ورتګ جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي شمال کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب تېره ورځ د پنجشیر خلکو سره په لیدنه کې ویلي چې د امنیت په ساتلو کې د افغان ځواکونو سره خپله بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې خلک باید د دښمن د تبلیغاتو ښکار نشي. مجاهد په یاد سفر کې د پنجشیر امنیت د ډاډ وړ ارزولو او امنیتي ځواکونو ته یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې سپارښتنې کړي دي. مولوي یعقوب په داسې حال کې یاد ولایت ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې په پنجشیر کې د اسلامي امارت د ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د نښتو راپورونه خپاره شول، خو اسلامي امارت رد کړي وو. بلخوا پنجشیر کې ځایي سرچینې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو د پیلېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښتې د جمعې پر سهار د غویي پر 13 د پریان او رخي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پیل شوي او تر ماسپښینه یې دوام وکړ. سرچینې زیاتوي چې د دې نښتې له امله طالب ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو تر اوسه کره شمېره روښانه نه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ویلو دا چې په تېرو 2 اونیو کې د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي.